بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت ناست یو پاکستان پخوانی نگران حکومت وزیر اعظم سره او یا د لنډمهالي حکومت صدر اعظم انور حق کاکړ صاحب سره او دوی سره د پاکستان او بیا په ځانګړي توګه د بلوچستان او دغه پاکستان افغانستان تعلقاتو باندې خبرې کوم. ډیره مننه چې وخت مو راکړ چې افغانستان کې لږ او بخیر په بلوچستان کې حالات لږ خراب شوي وو څو ورځې وړاندې. نو کو یو پښتنه ساده اسانه وکړو چې د دې حالاتو د خراب او ذمہوار څوک دي؟ زما په نظر دلته دوه ګوندونه دي، دوه فرق دي چې هغه غواړي مونږ د تشدد په ذریعه، د زور په ذریعه، د طاقت په ذریعه خپل یو هدف حاصلو. هدف څه دی؟ یو وایي زه جغرافیه بدلوم، بل وایي زه نظام بدلوم، خو په زور یې بدلوم، د ټوپک په زور یې بدلوم، په وایلنس باندې بدلوم. جغرافیه د بلوچ وسلوالو په صورت کې هغه وایي چې زما هدف دا دی چې زه یو آزاد بلوچستان جوړوم او آزاد بلوچستان چې کوم دی په هغه کې به دا زما ځمکه ده، دا زما وطن دی، دا زما کلتور دی، دا زما ژبه ده، زه د تا نه بیل یم، زه د تا نه مختلف یم، تاریخ مې بیل دی، ثقافت مې بیل دی، ژوند مې بیل، وطن به مې بیل وي. ستا اوس که دا خبره خوښه ده که نه ده خوښه د دا وینا ده. مونږ چې په دې خبره باندې نه پوهېږو نو مونږ په خپلو کې دا خبرې شروع کړو چېرې ګوره سړک دې نه دی ولا جوړ کړی نو بس بل اوس خفه شو، نوکري دې ولا نه کړه ور نو ګوره اوس هغه اوس د بیل وطن خبرې کوي. دلیل ولا تلاش کوو چې دا ولې داسې شوي دي. زما په نظر د دې نه زیاته د کیټالان او د سپین مثال ما ځکه درکو چې د ټولو نه معاشي طور مضبوطه علاقه ده بارسلونا د دنیا او دنیا او د یورپ خاص کر د یو امیر خطې په نظر ورته کتل کېږي. هغه د خپل شناخت په بنیاد هغه هم دا خبره کوي، دلته هم دی کوي. اوس دا هدف تر سره کولی شي نشي تر سره کولی په هغې باندې ضرور خبره کېږي. نو ځینې خلک داسې وایي کاکړ صاحب چې مثلا مهرنګ بلوچ ده هغې ته ځینې خلک وایي دا د وسلوالو یو سیاسي څهره ده، نو هغه هم ګیلمنه ده. ولې خبرې بیا نه کوي لکه خلک ورسره چې د مسلې حل طرف ته لاړ شي؟ نه د یکجهتي کونسل سره څوک خبره ولې نه کوي؟ مطلب او که فریق څوک دی چا سره څه خبره وکړو؟ خبر دا وکړي چې هغه نن په ګوادر کې جلسه کوي، سبا بل ځای کوي، هغه وایي چې دا مسله ده پلار مې چې وتښتو بیا یې مړ که په سونو خلک غیب دي، موږ ته خلک خپل حق نه راکوي. بلوچستان کې د منګل صاحب خبره خو خیر وروسته وکړو نو چې د هغې کوم شکایات دي ولې لکه هغه قانع کېږي نه مطمئن کېږي څوک ولې نه مطمئن کېږي؟ ګوره زه تا ته دا عرض کوم دا یو ډېر بدبخته عمل دی چې کوم ته وایي جنګ، چې ته خپل خلک د جنګ په کیفیت کې راولې بیا په جنګ کې تاوانونه ګټې دا دواړه ورسره تړلي دي. خلک پکې ګټه هم کوي او خلک پکې تاوانونه هم کوي. د دې مخصوص دغه نوم تا واخیستو د خپل د دې د پلار په حواله هم د دې پلار هم یو نون د بیلې کوم داسې ورکه خبره نه ده، داسې نه ده چې زه ورپسې پروپاګنډا کوم یا بله ورپسې کوي. د دې د هدف پورې خبره به وکړو نو زما په خیال بیا به موږ خبره زیاته اسانه شي. دی دا وایي چې موږ د خلکو د حقوق بشري حقوق خبرې کوو او بشري حقوقو ته د هغې استحصال چې کېږي موږ په هغې اواز راوچتو. زه په دې سره اختلاف لرم چې نه دوی د خلکو د بشري حقوق کې قطعا دلچسپي نه، که د خلکو په بشري حقوق یا د سټیزنز هیومن